अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास दोस्तानो। अल्लाह ताला दी वकी चे द सेहत और आफियत जामा पतन वलरई। दोस्तानो ज़मंग दिन रजी टॉपिक का मौजू दा व्हाट इज़ सोलर पैनल, यानी दोस्तानो शमसी याल मरीज़ा शीशा से तवेल की। दोस्तानो ज़गवाड़म पन्ना नई वीडियो की तासिता द सोलर पैनल पर आबिता माने द्रे मुहिम तारीफुना जिक्र कम। आवल तारीफ दा दे दोस्तानो चे सोलर पैनल द सिलूनो मजमुए ता सोलर पैनल वेल कीगी। और दोहम तारीफ दा दे दोस्तानो सोलर पैनल यो दासी ब्रेखनाई आला दा चे द शमशी या मरीज़ी एनर्जी सखा इलेक्ट्रिकल यानी ब्रेखनाई एनर्जी तौलीदवी और बहर तई द कार और पालित लपारा सप्लाई कवी। और द्रेम तारीफ दा दे दोस्तानो कल चे वाड़ा वाड़ा सोलर सिलूना सर यौजाई सीरीज कनेक्शन शी न द दे څخه یو مکمل سولر پینل جوړ شي نو دی مجموعه ته د سیلونو سولر پینل ویل کیږي. دوستانو راځو کله چې سای څخه پښتنه وشي بیا چې سولر سیل څه تویل کیږي نو تاسو په جواب کې دوستانو داسي وی چې سولر سیل یو داسي د کرنٹ د پیدا کېدو وسیله ده. کله چې په دې د نمر وړانګې ولګېږي نو دغه سولر سیل د شمسي انرژي څخه په خپل داخل کې په برېښنایي انرژي بدلوي او بهر ته یې د کار او فعالیت د ډیسي وسایلو د استفادې لپاره سپلای کوي. دوستانو راځو د سولر پینل جوړښت طریقې ته. په هر سولر پینل کې دوستانو 9 هغه سیلونه سیریز کنیکشن شوي او هر سیل دوستانو 0.5 وولټي او مجموعه د سیلونو دوستانو هغه دا 9 نو 9 دوستانو رالو او په 0.5 کې ضربو. کله چې دوستانو منګه 9 هغه ضرب 0.5 کله نو 19.5 وولټه دوستانو منګ ته پلاس راځي. هر سولر پینل دوستانو چې هغه 12 وولټه وي که یو نیم سلی کسلی او که اته نو کاغه 12 وولټه نو دوستانو هغه منګ ته پلاس معنی ورکوي 19.5 وولټه. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسو کولای شئ چې د خپل سولر پینل هغه وولټ معلوم کړئ. کله چې دوستانو تاسو خپل سولر پینل چې کوي باید 19 نه زیات وي، 19 وي، 21 وي، 20 وي، نو دغه سي دوستانو 15 وي. نو په دې طریقه باندې تاسو چې کله سولر اخلي یې چې کوي دوستانو تاسو د هغه وولټ وګورئ او دا هغه څخه دوستانو تاسو د هغه کرنٹ وګورئ. د هر سولر پینل چې هغه 12 وولټ دي کاغه تیوي که یو نیم سلی که او دغه سی سولر شلی او یا سلی نو داغه کرنٹ چې دوستانو هغه مختلفي د بازو 15 د بازو شپږي د بازوي تر اتو لس پوري امپیر پوري دوستانو دغه امپیر ور کوي. او د دې وولټ چې دوستانو اکثره چې تاسو چې کوي باید چې د 19 څخه کم نه وي. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسو کولای شئ چې د سولر معلوماتو څخه ځانونه خبر کړئ او په خپل کورونو کې د دې کنیکشن وکړئ او بیټرو ته یا مطلب هغه ډیسي وسایل چې تاسو په خپل کورونو کې نصب کوئ او هغه ته استفاده کوئ د سولر پینل څخه. نو تاسو باید سولر پینل اول چې کله تاسو دوستانو اخلي نو هغه اول چیک کړئ، دا هغه امپیر چیک کړئ، دا هغه وولټ چیک کړئ. نو دوستانو زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ نو زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ. د توجه نه مو یو جهان مننه. اسلام علیکم.